ولې په نړۍ کې میلیونه مسلمانان هر کال میلیونه حیوانات قرباني کوي؟ آیا دا د حیواناتو سره یو ستر ظلم دی چې د دې تر شا یو ستر الهي راز او یو انسانیت پټ دی؟ ولې ځینې خلک په ځانګړي ډول هندوان د قرباني مخالفت کوي او بیا ولې نن ساینس هم د اسلام د حلالۍ تعریف کوي؟ آیا رښتیا هم اسلام د ذبحې تر ټولو پاک، منظمه او د رحم طریقه ده؟ ولې د قرباني غوښه د نړۍ میلیونونه غریبو خلکو په شونډو مسکا راولي؟ او کومې غلطۍ دي چې ستا قرباني خرابوي؟ نن به تاسو ته د قرباني هغه حقیقت وښیم چې شاید تر اوسه مو نه وي اورېدلی. نو له ما سره اوسئ. د قرباني اصل او تاریخ. قرباني د حضرت ابراهیم علیه السلام له وخته پیل شو. کله چې الله تعالی حضرت ابراهیم علیه السلام ته امر وکړ چې خپل تر ټولو ګران زوی حضرت اسماعیل علیه السلام د الله په لاره کې قربان کړل. یو پلار چې د کلونو دعاګانو انتظار وروسته یې زوی پیدا شوی و، خو کله چې د الله امر راغی نو هغه د خپل احساس نه بلکې د الله د رضا انتخاب وکړ. همدا د قرباني اصل دی. قرباني یعنی د خپل نفس، غرور، خواهشات او محبتونه د الله په لاره کې قربانول. الله تعالی وروسته د اسماعیل علیه السلام پر ځای یو پسه راولېږه چې هغه ذبح شو. دا امتحان الله پاک ته دومره خوښه شوه چې الله رب العزت دغې ورځ دا ستر قرباني د ابراهیمي سنت وګرځو. نن په نړۍ کې تر 2 میلیارده زیات مسلمانان ژوند کوي. هر کال د اختر پر ورځ میلیونونه څاروي قرباني کیږي. یوازې په سعودي عربستان کې د حج پر مهال لسګونه زره قربانیان ترسره کیږي. پاکستان، افغانستان، ترکیه، انډونیشیا، مصر، سعودي او د نړۍ لسګونه نور هیوادونو کې د قرباني ستر مرکزونه دي. خو دلته تر ټولو حیرانوونکې خبره دا ده، قرباني یوازې عبادت نه دی، دا د نړۍ تر ټولو ستر فوډ ډسټریبیوشن سیسټم یعنی د خوړو د ویش یو ستر نظام هم دی. په میلیونونه غریبو کورنۍ، یتیمان، مهاجر او بېوزله خلک پر همدغې ورځ کې غوښه ترلاسه کوي. ځینې کورنۍ په ټول کال کې یوازې د اختر پر ورځ غوښه خوري. یعنې قرباني یوازې د حیوان ذبح کولو نوم نه دی، بلکې دا د انسانانو زړونو ته خوشحالۍ رسول دي. ولې ځینې هندوان د قرباني مخالفت کوي؟ په ځانګړي ډول د غوا د قرباني. د دې تر شا د هغې مذهبي او کلتوري عقیده ده. په هندوانو کې غوا د احترام نښه ګڼل کیږي. ځینې هندوان غوا مقدس ګڼي، ځینې د مور په شان احترام کوي، او ځینې مذهبي ډلې د غوا ساتنه د خپل دیني برخه ګڼي. همدغه وجه ده چې هر کال د لوی اختر پر مهال په هند کې د غوا قرباني پر موضوع بحثونه، لانجې او کله کله لاروین هم ترسره کیږي. په هند کې ځینې ایالات د غوا په ذبح بندیز هم لري، لکه ګجرات، اتر پردیس او سږ کال د بنګال په سیمه کې د غواګانو پر قرباني بندیز ولګېده. یعنې سږ کال به په بنګال کې د غواګانو قرباني نه کیږي. خو پر ځای چې د بنګال میشت مسلمانانو اقدام کړی وی، بنګال غریب هندوان د حکومت پر خلاف لاروین وکړو، ځکه چې هغوی سږ کال په زرګونه غواګانې د خرڅولو لپاره راوړي وو او په دې بندیز هغوی د حکومت مخالفت وکړو. خو بل طرف ته مسلمانان وایي اسلام قرباني د عبادت، رحم او د غریبو خلکو د مرستې لپاره کوي. او اسلام دا هم وایي چې په کوم هیواد کې کوم قانون وي یا د فتنې خطره وي، نو مسلمانان دې باید په حکمت سره امن او د قانون په چوکاټ کې عمل وکړي. او پر همدې وجه مسلمانان بیا په بعضو سیمو کې د غوا پر ځای د پسه، وزه او نور حیوانات قرباني کوي. اسلام د جګړې، نفرت او د فساد درس نه ورکوي، بلکې د احترام، امن او د انسانیت تعلیم ورکوي. اوس راځو تر ټولو مهم سوال ته، ولې اسلامي ذبحه تر ټولو غوره ګڼل کیږي؟ اسلام وایي حیوان باید په تیز چاقو، په نرمۍ سره او د الله په نوم سره حلال شي. او په ذبح کې 4 مهم شیان باید پرې کړل شي چې هغې ته په عربي کې اوداج اربعه ویل کیږي. حلقوم یعنې د سا نل، مریون یعنې د خوراک نل، ودجان 2 د وینو رګونه چې د ستونو دواړو خوا کې موجود وي. که دا 4 واړه پرې کړل شي نو ذبحه مکمل او غوره ده. که د دې څخه اکثر یعنې 3 پرې کړل شي بیا هم ذبحه صحیح ده. کله چې دا رګونه پرې کړل شي وینه په چټکۍ سره د بدن څخه وځي، او ساینس وایي چې کله ماغزه ته وینه جریان بند شي نو حیوان ډېر ژر بې حسه کیږي، یعنې د درد احساس یې کمیږي. نو ځکه اسلامي طریقه د رحم او پاکي طریقه بلل کیږي. بل طرف ته په ځینو غیر اسلامي طریقو کې حیوان یا په بد سره یا په زوره ختموي، چې ډېری وخت حیوان ته ډېر زیات سترس، ویره او درد ورکوي. ساینس وایي کله چې وینه د حیوان په بدن کې پاتې شي نو بکټریاوې ډېر کې زیات پیدا کیږي. همدا وینه غوښه خرابوي او د ډېرو ناروغو سبب ګرځېدل کیږي. خو اسلامي ذبحه ژر، پاک، صحتمند او د حیوان دپاره نسبتاً کم درد لرونکی ګڼل کیږي. خو دلته یوه مهمه خبره ده، اسلام یوازې د ذبحې نوم نه دی ایښی، اسلام د حیوان احترام هم کوي. نبي اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي
حیوان مه ځوروه چا خو پټ ساته او ذبح په نرمۍ سره وکړه. یعنې اسلام حتی د حیوان احساس ته هم ارزښت ورکوي. هغه کومې غلطۍ دي چې قرباني خرابوي؟ ډېری خلک قرباني کوي خو ځینې مهم مسایل نه پیژني. که حیوان سخت مریض وي، وړوند وي، پښه یې مات وي یا ډېر کمزور وي نو قرباني نه صحیح کیږي. او د ذبح پر وخت حیوان باید د بل حیوان مخې ته حلال نشي. چاقو باید تیز وي او ذبح باید په رحمۍ سره وشي. او هر حیوان خپل ځان ته عمر لري. اوښ کم از کم باید 5 کلن وي، غوا کم از کم باید 2 کلن وي، وزه او پسه دا کم از کم باید 1 کلن وي. او د قرباني غوښه په 3 برخو ویشل کیږي. یو برخه د ځان دپاره، یو برخه د نزدیک خپلوانو دپاره او بله برخه د یتیم مسکین غریب دپاره. ځینې خلک یوازې رسم ترسره کوي خو قرباني یوازې رسم نه دی، دا یو عبادت دی. نن چې ته قرباني کوې یوازې غوښه مه ویشه، مینه وویشه، رحم وویشه او اخلاق وویشه. ځکه چې قرباني موږ ته دا درس راکوي چې د الله لپاره هر شی قربانولی شو. خپل غرور، خپل نفس او حتی خپل غوښتنې. که ابراهیم علیه السلام خپل زوی د الله لپاره قربانولی شي نو ولې موږ نن خپل ګناهونه نه قربانوو؟ دا اختر یوازې د خوښۍ اختر نه ده بلکې دا یو لوی عبادت دی. الله دې زموږ او تاسې ټول قرباني خپل دربار کې قبول منظور کړي او تاسو ټولو ته اختر ډېر ډېر مبارک وي. که دا ویډیو درته ګټور و نو لایک، شیر، سبسکرایب یې کړئ او دوستانو ته یې حتما ولېږئ. ځکه چې دلته موږ یوازې ویډیو نه جوړو، موږ تاریخ، ایمان او حقیقت ژوندی کوو. تر بلې ویډیو ښه وخت، ښې چارې.